टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक उखना छे टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक یو ساته ساتیری بندار او کریکټرونه ټیک ټاک टिक टॉक سلام علیکم حکیم صاحب. وعلیکم سلام. حکیم صاحب زه خو لږ مریض یم د خولې ذایقه مې خرابه ده بیخي د چیش په خوند باندې نه پوهېږم بس چې چیش خورم هېڅ پته یې نه لګېږي د علاج به در سره وي او دا خو وړه خبره ده جنګ ته شا کړه 22 نمبر بوتل دوايي راواخله 19 خلوص بجو روغ سي دا خو پټرول دي نه یو خله باندې صحیح راو باسه 300 ټیک ټاک टिक टॉक په پاکستان کې میشت افغان ځوان کمیډیان شفیع الله شباب را سره مېلمه دی. टिक टॉक टिक टॉक چې شي واده ورته ونه کړی ونه بیا د لاس زوی وځي ولکې د یوې خمارې یم کې هېڅ کار ولکې تو کې واده ورته ونه کړي دا بیا خرابېږي ټیک ټاک टिक टॉक उखना छे टिक टॉक ټیک ټاک خپرونه په اختر کې له کمال الدین کمال سره टिक टॉक उखना छे सुरमा लगा रे आतुर लगा रे सुरमा लगा रे आतुर लगा रे आकाश खुशिर चाँद उठेছে اختر د ټولو مبارک شه که مسافر دی که د یار تر څنګ دینه अरे ईद 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 এসেছে ईद ईद سلامونه احترامات هیله ده چې تاسو به روغ جوړ یاستئ چنار راډیو ته به غوږ وئ دا دی د چنار له راډیو څخه د ټیک ټاک خپرونه پیل شوه اختر دی بیا هم ستاسو مبارک وي او هیله ده چې تر پایه راسره پاتې شئ خپرونه تر پایه راسره واورئ لکه څنګه چې تاسو ته په سیګنال کې نشریدل او تاسو راسره اوریدل د ټیک ټاک خپرونه به هیله ده چې تر پایه راسره واورئ زه کمال الدین کمال یم تخنیک چارې مې فاروق عابد صاحب سمبالوي هیله ده چې تر پایه به راسره پاتې شئ او دغه خپرونه به تر پایه راسره واورئ সেহরি করেছি ইফতার সেরেছি বন্ধু পরিবারে আরে রোজা রেখেছি تاسو به هم په سیګنال کې اوریدلی وي په د خبرونه کې را سره شفیع الله شباب صاحب را سره دی لکه څنګه چې تاسو ته معلومه دی شباب صاحب په سوشل میډیا باندې ډیر فعال دی په فیسبوک انستګرام او د دې ترڅنګ په ټیک ټاک او د ټیک ټاک ترڅنګ په یوټیوب باندې نو په دې برخه کې د ویډیوګانې جوړوي له ده سره یو ساعت خپرونه لرو ځای ځای به له ده نه ټوکې ټکالې جالبې خاطرې د ژوند په اړه به یې پوښتو چې د دوی ژوند څنګه تېرېږي هیله ده تر پایه به راسره پاتې شئ شباب صاحب د افغانستان د میدان وردګو ولایت دی د فی الحال په کوزه پښتونخوا کې ژوند کوي نو نور به د ده نه واورو شباب صاحب ستړي مه شئ اختر دې مبارک او قربانۍ مو قبولي منظوري شه مننه تاسو مبارک سي خیر اوسئ مننه په خیر راشئ هرکلی کوو هیله ده چې یو ساعت به له موږ سره د اورېدونکو پاتې شي او دا چې اختر دی مصروف وي نو خوشحاله یو چې موږ ته د وخت پیدا کو اورېدونکو سره یو ځای مننه نو تاسو ناسې موږ ته وخت خوشحاله اوسئ ولې نه موږ د اورېدونکو خدمت کې ژوندی اوسئ شباب صاحب موږ کم معلومات چې موږ اخیستي وو تاسو د افغانستان د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي فی الحال په کوزه پښتونخوا کې ژوند کوئ لږ که راته ووایئ چې میدان وردګو کې د کمې سیمې یئ او په پاکستان کې په کوم ځای کې میشت یئ په میدان وردګو کې خو موږ ډېر د لرې پرتې سیمې یو ډېر دایمرداد ولسوالۍ ورته وایي دایمرداد ولسوالۍ اصل کې اوسېدونکي او په پاکستان کې پېښور ښار کې ژوند کوو څومره وخت کېږي چې هلته په پاکستان کې ژوند کوئ پاکستان کې خو د موږ پلار نیکونه دلته راغلي وه پیدایښت هم ما دلته سوی ده تقریبا 40 کاله به کېږي
افغانستان ته کله راغلی؟ او ولې نه ډېر ښه بیا خپل ولایت ته خپلې سیمې ته تللی یې؟ او ولې نه تللی یم خپل ولایت ته نه خپلې سیمې ته خپل باغونه خپلې مځکې دا ټول سیل مې کړی. ښه ډېره ښه ده. شباب صاحب را به شو زموږ دغه په لومړنۍ پوښتنه به دا وي چې څومره وخت کېږي چې تاسو ویډیوګانې جوړوئ؟ ویډیوګانې تقریبا داسې یو کال به کېږي، کال کم زیات داسې وخت کېږي چې ویډیوګانو ته ما شروع وکړه. ښه د کال په جریان کې چې کله تاسو په ویډیو باندې پایل وکړ تر دې وخت هغه تعداد تاسو ته معلوم دی چې دغه تعداد څومره دی؟ ولا تعداد خو سپارلی مې نه دي چې څو به وي، داسې ما په اندازه داسې یو 40-50 خو به وي، 40. ښه نو دومره زیات پکې مصروف یې چې هغه تعداد هم له تاسو هیر شوی دی؟ او والا دومره دي بس شمارلی مې نه دي. ښه کله چې تاسو ویډیوګانې جوړې کړې تر اوسه تاسو یادونه وکړه چې تعداد هم راته نه دی معلوم، هغه ویډیو کومه یوه ویډیو وه چې ستاسو ډېره خوښه شوه؟ ویډیوګانې خو ما خپلې ویډیوګانې ټولې خوښې دي خو ډېر مې څه خوښه ده هغه ما د یو کیسه مې راخیسته او په کیسې باندې مې ویډیو جوړه کړې وه د باچا لور پکې ویډیو، هغه خلکو ډېره زیات خوښه کړه، ډېر زیات خلکو خوښه کړه. بس ښه دغه د هغه ویډیو کې چې د پاچا د لور د ورکړې خبره شوې ده نه؟ هو هغه مو ډېره زیاته خوښېږي؟ او هغه هم خوښېږي ځکه خلکو هم ډېره زیاته خوښه کړې ده او هغه ما خپله هم خوښېږي. چې شی درته پکې ډېر جالب و چې هغه تاسو ته په زړه پورې وه چې خوښه مو شوه؟ ویډیو خو ټوله جالبه ده خو هغه ځانګړی یو شی چې ډېر پکې جالب و یا تاسو پکې هغې ځای کې ډېر خندلي وي یا هغه ځای تا ته جالب تمام شوی هغه کم ځای و پکې؟ جالب خو هغه اخري صحنه یې ټولو کې جالبه وه چې هغه ډېر عجیبه غوندې وه. هغه چې کله بادشاه ما نه پوښتنې کوي نو د بادشاه د پوښتنو ځواب څوک نشي ورکولی، هغه یې زه داسې په یو چل کې ورکوم چې داسې ده وایي ښه نو بیا نور به څه ووایي، هغه مرغیو کیسه ما ورته شروع کړې چې داسې مرغۍ راوستې او داسې وایي والوتله، هغه چېرته ختمېږي. ښه شباب صاحب زه دغه باچا شومه، زه درته وایم چې ښه نو بیا ته دغه کیسه لږه راته وکړه. ولې نه درته وکړم؟ ښه شباب صاحب ښه نو بیا باچا سلامت داسې د غریو ښکار ته لاړم، په جال کې مې چې ډېرې مرغۍ راګیرې کړلې. ښه نو بیا مې ته یوه مرغۍ اواز الوزوله فر. ښه نو بیا دوروره بله مرغۍ فر. ښه شباب صاحب دغه یو ساعت خپرونه به په دې مرغۍ په پر کې ختمه شي نو ولاکې په 5 ورځو کې هم ختمه کېږي دغه کیسه. دا څنګه مرغۍ دي چې دومره ډېرې دي پیدا کړي دي او نه ختمېږي؟ ښه شباب صاحب اوس پورې خو مې جال هغه یوه څنډه هم نه ده خلاصه کړې. ښه داسې به وکړو چې دغه ویډیو به همدلته اورېدونکو ته لږه وغږوو، البته لږه نه ټوله به ورته وغږوو چې اورېدونکي هم راسره واوري. ولې نه او بیرته راګرځو. আকাশে খুশির চাঁদ উঠেছে کلی خلکو یو اعلان واورئ، باچا سلامت اعلان وکړو هغه سړي ته لور ورکوم چې ما پوښتنې ته ځواب راکړي او که ځوابونو کې بند شول سر به کې کټ کېږي. رامخکې څه ځوانه؟ خیر راغلې ځوانه. خیر اوسې باچا سلامت. نوم دې څه ده ځوانه؟ ولید. څو کلن یې؟ 6 کلن. څنګه راغلی؟ غواړم د لور سره واده وکړم. رښتیا؟ هو. شرط نه خو خبر یې؟ هو. خانو بیا؟ بس واده به وکړم نو. خانو بیا؟ بس ګډ د خوشحالي ژوند به وي. خانو بیا؟ بس ژوند به روان وي که نه. خانو بیا؟ بیا یې سم نه. هلکه سر کې کټ کا. مخکې سې تا نمبر ده. ځوانه نوم دې څه ده؟ محمد الله. څنګه راغلی؟ غواړم تا لور سره واده وکړم. خانو بیا؟ خانو بیا؟ بیا یې سم نه. کټ کې سر.
یاره خبر شوی یم په دې بر کلي کې وایي باچا دا وایي لور ورکوي خو شرطونه یې منلي دي کیسو په خبرو کې بند شول سر کې ګټ کړي زه خو ورپسې ورځم بس پوښتنې یې ټولې ځوابوم مغزه خراب دي تا مې ښه ښه ځوانونه سرونه کټ کړل بېغمه اوسه چې درته کې ګټلې مې نه یې که نه ما نوم هم شفیع الله نه زه چې ورپسې ورځو راځه باچا ستړی ماسې خیر وسې ها باچا صاحب پوښتنې دې کوه په موږ ناوخته ده ځوانه څه نوم دی دا شفیع الله شباب څو کلن یې شل کلن د کوم ځای باچا صاحب د موږ ځای نه ده معلوم موږ کوچیان یو ښه څه کار کوې ښکاري یم څه شي ښکاري یې د مرغیو نو بیا بیا نه د خپل ښکار یوه کیسه به درته وکړم نو بیا یوه ورځ مې د مرغیو نیولو لپاره دومره غټ جال ووړ که نه غره ته چې ما کوه پوښتنې نو بیا بیا مې د شپې د غره په لوی تنګي باندې داسې خپور کړ نو بیا بیا چې سهار سو د مرغیو سیلونه راتلل نو بیا خو سیلونه نو بیا خو نور سیلونه نو بیا نور هم سیلونه دا سیلونه څه وخت پر راتلل تر هغه پورې چې په غره کې یوه مرغۍ هم پاتې نه سوه نو بیا بیا نو ښه لمر راپورته سه نو بیا مرغۍ مې ټولې په جال کې راګیرې کړې نو بیا بیا چې زوروره د جال یوې څنډې ته ورغلم نو بیا بیا مې یوه مرغۍ راخلاصوله نو بیا بیا مې چې مرغۍ هوا ته الوزوله پر نو بیا بله مرغۍ پر نو بیا زوروره بله ورپسې پر نو بیا بله پر دا څومره مرغۍ دي چې په جال کې ایسارې دي لیونی بېحسابه مې په جال کې راایسارې کړي اوسه پورې خو مې د جال هغه یوه څنډه هم لا نه ده خالي کړې نو بیا پر نو بیا ته به دا څو پر مرغۍ الوځې پر هغه پورې ولاکې ختمې کړي چې څو پورې ته د خانو بیا نه یې ختم سوي پر مرغۍ دې څه نه خلاصېږي هم زویه څو پورې د پوښتنې بې جوابه پاتې نه شي پر درته مبارک دي دې لایق یې ما لور دې تا سوه مننه عید 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 شټه عید 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 شټه جالب و ډیره او په زړه پورې ویډیو وه نورو ویډیوګانې هم لرو هیله ده چې اورېدونکي به تر پایه راسره پاتې شي شباب صاحب په ویډیوګانو کې در سره 3-4 ماشومان هم شته دي دا مو څه کیږي د 3 ماشومان یو مې پکې ورور ده او دا نور مې تره زمان دي ښه دغه ماشومان خو کله کله درنه پیسې نه غواړي چې درته ووایي موږ در سره کار نه کوو تر څو دې چې پیسې راکړې نه وي نه پیسې غواړي خو داسې نه کوي کار نه انکار هم نه کوي او پیسې خو غواړي ښه نو څنګه دوی چې کار در سره کوي کوم وخت دې داسې کړي دي چې ورته پیسې دي ورکړي دي ورته ویلي دي چې راځئ چې دغه ویډیو جوړه کړو یا در باندې مصرف کومه ماشومان دومره پیسو شوقیان نه دي ورته ویلي هغه بس خوشحالېږي داسې ورته ووایم راځي وایي سمه ده هغوی به هم در سره سات تیر وي که نه یو ډېر څه شی به زده کوي پکې ډېر خوشحالۍ سره کوي او دې همدې خوږو ماشومانو ته د اخترۍ اخیستی څه شی دې ورته اخیستی دي په دې اختر کې اختراع مې ورته اخیستی وو ولې نه ستا کالي او یو شی بل شی داسې نور د کوم ضرورتي سامانونه یې دا ورته اخلم ښه نو دا ماشومان خو د خپل یادونه دې وکړه چې یو د ورور دی او نور د کاکا زمن دی د نور داسې چا درنه غوښتنه کړې کلیوالو یا خپلوانو چې غوښتي وي چې موږ در سره په ویډیو کې کار کوو موږ هم در سره دغه ډالې کې واخله هو ډېر خلک ما ته خو په ورځ کې یو تاسو دوه ما ته وړاندیز کړي چې ما ویډیو کې واخله او ما چې په چا کې وړتیا یې هغه مې راوستلي دي ډېرو ویډیوګانو کې ما سره نوي کسان به تاسو لیدلي ما راوستلي دي زه وایم چې یو دې کس کې وړتیا شته دي خلکو ته هغه کوم چې استعداد لري راولم ولې نه ښه بالکل او هغه څوک چې یو شي سره علاقه ولري طبیعي ده چې مخکې ځي او وروسته نه پاتې کیږي نو تاسو به هم لومړی سر کې غوښتل چې ویډیو جوړې کړئ علاقه به مو درلوده یو کوم شي سره چې سړی علاقه ونه لري طبیعي ده چې هغه که ورباندې وتپل شي د کورنۍ لخوا د ملګرو لخوا هغې کې بیا دی مخته نشي تللی بالکل دغه د علاقې خبر ده چې یو شوق د یو شي سره نه پرمختګ نسي کولی هر څه زړه په شوق باندې کېږي وخت غواړي
بالکل. او شباب صاحب څومره عمر مو دی؟ عمر خو په 20 کلنۍ کې روان یم نو. ښه نو ډېره ښه ده. راته ووایئ چې څنګه مو دې برخې ته فکر شو چې تاسو تفریحي ویډیوګانې جوړې کړئ او دغه وړتیا په تاسو کې شته دی او دغه کار مو پیل مو څنګه و؟ د پیل په اړه یې راته وغږېږه. پیل خو ډېر عجیبه و. داسې کار ما یو کامره واخیستله، ما سره د عکسونو لپاره واخیستله. زه به عکسونه پرې اخلم، داسې فیسبوک لپاره ایران اپلوډ کوم. بیا د کور په اجرا کې ولاړم، کیمره مې څوک را سره ولم نه، یوازې وم، یک تنها وم، هېڅوک نه و را سره. کامره مې ځان ته ولګوله او بس ویډیو مې پرې سټارټ کړه. هوسې مې خبرې ځان ته شروع کړې، چې هغه ویډیو مې ریکارډ کړه او بیا مې لږ ایډیټ کړه، چې ومې که ته خوند یې راکړه. فیسبوک ته مې اپلوډ کړه، خلکو مې بیا ډېره زیاته خوښه کړه. او بس دې نه وروسته اتې ورو ورو داسې په میاشت 2 میاشتو کې مې کله کله یوه ویډیو جوړه کړه. بیا مې پیج ورته جوړ کړه او پیج مې ورته جوړ کړو. بیا یو ماشوم یو دانه ځان سره یو پیره ځان سره کېنو، هغه دې هم خلکو زیاته خوښه کړه. بیا مې ماشومان نور هم راوستل، اوس دا لګیا جوړوي. ښه، لومړۍ ویډیو درته یاده ده په کومه موضوع دې جوړه کړې وه؟ هو لومړۍ ویډیو راته یاده ده، هغه مې د هغه په باره کې جوړه کړې وه. زه داسې کار یې ما ځان شیطان جوړ کړی، لکه د شیطانات کومه. یو پیره یو ملګري ته ټلیفون وکړمه، یاره دا غونچه ګل خو دې داسې یادوي او داسې خبرې درپسې کوي، اوس درته راسره ناست وم، ما په تا سامان لانجې مې سره وکړې او دې سره نوره ملګرتیا مه کوه. بس هغه نه ټلیفون کټ کړمه، بیا غونچه ګل ته ټلیفون وکړم، یاره ته خو دغه یادولي، اوس راسره ناست، دا دوه په خپل منځ کې سره په لانجې اچوم، هغه دواړه یو ځای سره ناست دي. هغه بیا نه ډېر هغه کې بېزاته مې کې راته وایي چې ته موږ منځ کې شیطانت کوې. بس زه اخر کې یو پیغام پکې ورکړم چې مطلب دا شیطانت یو بل خپل منځ کې سره مه کوئ، اخر به مخ تورېږي، دا ښه کار نه ده. داسې یو پیغام غوندې مې ورکړ، یو ګپ شپ غوندې. هغه بیا خلکو ډېره خوښه کړه. شباب صاحب دغه ویډیو به اورو دلته، خو یو دوه پوښتنې. یو دا چې د غونچه ګل نوم ډېر یادوي، علت یې څه شی دی؟ خوند درکوي یا دغه کورنۍ کې مو څوک شته دی یا د په ملګرو دوستانو کې په دې نوم باندې څوک یادوي؟ نه، په کورنۍ کې څوک نشته او نه یې ولاکې پېژنم چې دا غونچه ګل غریب به څوک وي. داسې یو کلیوال غوندې ښایسته نوم د خوند یې راکړه، کلیوالي غوندې نوم ده. زما ویډیوګانې اکثر کلیوالي دي او په دې خاطر مې دا نوم راخیستی. که څوک راشي هغه غونچه ګل وي ستاسو کور، بیا ورته څوک په ګوته کړي چې دا د شباب صاحب کور دی، داسې نه وي چې در سره جنجال وکړي؟ نه، ورسره ورته یو غونچه ګل خو نه ده، د 500 غونچه ګله دي، غونچه ګل یادوم. یا ورته ووایي چې زه پخوا غونچه ګل وم او اوس شفیع الله یم. بس یو بهانه ټول مجبور یو. او شباب صاحب یو بله پوښتنه ده چې تاسو په بعضې وخت کې په ویډیو کې دغه یوه لهجه ډېره وایئ چې اتي، کوچیان خو نه یې؟ کوچیان د اتي زه به خو یې ووایي، کوچیان دا لفظ د اتي دا ډېر استعمالېږي موږ په ژبه کې. ښه، میدان وردګو کې بیا د کوچیانو د قابلې یایي نه؟ کوچیان قابلي. او د کوچیان خو کورت غوړي دغه شیان ډېر ساتي. څنګه تاسو هلته په کوزه پښتونخوا پېښور کې پیدا کولی شئ؟ پیدا کوی و، هغه داسې صفا خبر پته کوم پوه شوې. موږ مخکې غوا وه، هغه به من دا کورت غوړي و، دا هر شی به مې خوړل. هغه ټایم کې خوند نه راکوي، اوس کله مو غوا خرڅه کړې ده، اوس راته پیدا کېږي نه، اوس بازار نه راوړي. او هغه کم شی چې کور کې پوښ شوی وي که نه، هغې کې ډېر خوند وي، او هغه ډېر شی چې پوښ شي خوند نه کوي. مثلا وادونو کې وریجې دي که نه، واده کې چې وریجې پخې شي یو څو ورځې هم پاتې وي، بیا خوند نه کوي. نو هغه کم شی چې وي هغه ډېر خوند کوي. نو اوس هم هڅه وکړئ چې هغه د خپل هغه عادت مه پرېږدئ، دغه د کوچیانو عادت. یو دوې غواګانې پیدا کړه که نه. والا دلته کورونه داسې وي که نه، د ښاري غوندې ژوند ده، کورونه دومره تنګ تنګ دي چې غوا نه کې ساتل کېږي. غوا هم څنګه نه ساتل، غوا موږ خامخا دا خبرې شته دي. هغه د اطرافي سیمو په نسبت ښاري ژوند لږ سخت دی، نو په اطرافو کې عموما دغه غواګانې ساتل ډېر اسانه دي. بلکل.
ښه شباب صاحب یادونه دې وکړئ چې مخکې هغه لومړنۍ ویډیو دې چې جوړه کړې وه هغه به دلته اورېدونکو ته وغږوو که خوښه دې وي دغه ویډیو اورو بیرته بیا هم راګرځو دوستانو ټیک ټاک خپرونه مه هېروئ غونچه ګل ته ټلیفون وکړو هسې کار روزګار نسته ټلیفونونه په خپل منځ کې به سره وکیس روان درې سلام علیکم وعلیکم سلام څه غورې دي څنګه یې جوړې شکر ده ته څنګه والا ښه یو مریض خونې طبیعت بیخي دې خدای فضل ده چېرته وه سړی ورک یې کور کې یم هغه سمردین ټلیفون کړی و والا سخت یادولې سمردین والا سخت غیبتونه دې کول والا داسې یادولې وایي هغه د والا دغسې داسې دروغ نه ما د خدای د شیطانات وساتي پوه یو رقمه والا داسې یو خبرې یې کولې دې سره ما ګرځېږه دا ګوره دا داسې یو بد بس سم چې د ویلو نه دي زه اوس ته ویلی نه سم داسې خبرې یې کولې دې سره ما ګرځېږه د سمردین ډېر ګوره بل لکه مالک ده ګوره نو دا ګوره هغه نسې ګوره کاټک ودرېږه اوس پې سمردین ته وکړم لنګو روان ده هلو سلام علیکم جوړې په خیر یې شکر ده ښه خو یې مریض غونچه ګل یاره غونچه ګل دې غونچه ګل دې یو رقم غیبتونه کول یو رقم یادولې خو داسې یادولې چې تا ته ویای نه سم ما د خدای د شیطانات وساتي ګوره ما زه خو تا لپاره وایم زه خو شیطان ښکارم زه ته شیطان ښکارم شیطان خو نه مطلب داسې یادولې داسې ما ورته وویل ګوره دا خبره ما ورته خوسا شوم ما داسې خبره ونه وایم یې ورپسې ورځم وایم یې ولا ورپسې ورځم وایم یې وایي اوس راغسم مخ دې تور څه بیا کړه زه غونچه ګل دا د یو ځای ناست شیطانه ده شیطانیت ته ورده غلی څه خدای مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک بیا هم بخیر راشئ تاسو ویډیو واوریده نو دغه د شباب صاحب لومړنۍ ویډیو وه شباب صاحب یوې ویډیو ته څومره وخت ورکوئ چې کله یوه ویډیو جوړوئ هغه وخت مو معلوم دی چې ټاکلی وخت باید ولري نه دومره ټاکلی وخت خو نه لرو وخت مو څه نه ده معلوم کړی سهار ټیم کې ول بس زړه مو غوښتل ویډیو کار شروع کړو ځکه چې ټول خپل کور کې راسره قسم مطلب ډالم خپله کور نه پوره ده بس تیار کور کې یو زه اکثر کور کې نه یم ذکر په کور کې یم او سره برابر بس ماشومانو ته ووایم ځانونه تیار کړي راځئ چې ویډیو جوړو بس ډایرکټ خلاص ویډیو شروع دغه او دا د وخت پوښتنه تاسو وکړئ چې څومره وخت ورکوئ وخت خو تقریبا داسې یو 2 غنټې 2.5 3 غنټې په ریکارډ باندې د ویډیو په ریکارډ باندې تېرېږي او داسې یو 2 غنټې شاوخوا په ایډیټ باندې لکه شپږ ساعته څه وخت غواړي یو ویډیو پوره برابرول او تاسو ضرورت نشته چې یو کارمند ته ووایئ یو کس ته ووایئ چې راشه که نه هغه درته ووایي چې زه کار نه لرم دغه کاري ټیم دې خپل دی که نه او ښه مجهز ټیم لرئ نو هو بس ټول سیستم مې خپل د ایډیټ او کیمرمني او هر څه خپل کور نه مسخره د کیمرمني او د ایډیټ خبره دې وکړه دا ته په خپله کوي که یو ځانګړی کس دې ورته معلوم کړی نه زه خپله کوم ایډیټ هم زه په خپله کوم او کیمرمنۍ دا باور وکړي که نه چې زه کیمرا هم په خپله کوم کیمرا په سټینډ باندې ځان ته ودروم او بس داسې مجلس کې ناست که اکثر د ما ویډیوګانې تاسې کتلي دا کیمرا کې چلیږي راستېږي نه په یو ځي باندې هغه زه په خپله هغه کوم کیمرې چې هغه هم زه په خپله کوم بالکل د ویډیو جوړولو لپاره کیسه درته څوک لیکي یعنی موضوع څوک انتخابوي او تاسو خپله چا نه مرسته غوښتې ده په دې برخه کې نه تر اوسه چا نه مرسته نه ده غوښتې زه په خپله موضوع په خپله زه ځان ته برابروم چې کومه د موضوع ما خوښه نه وي چې هغه باندې د چا خبر شي چې 20 میلیونه ویورز راځي چې ما په خوښه نه یم موضوع باندې زه کار نه کوم خپلې موضوع باندې کار کوم دغه موضوع چې کله راخلی په لیکلي بڼه باندې نوټ کوئ څنګه کوئ په دې لږ راته وغږېږه
نه لیکوي نه تاسو باور به وکړئ که نه چې بله ورځ ما یو ویډیو جوړه کړه چې د میلمه په باره کې وه چې کله مې ماشومانو ته ووایم تاسې تیار شئ ویډیو جوړو وایي څه شي په باره کې ویډیو جوړو ما ولاکه زه هم خبر یم چې څه شي ویډیو باره کې جوړو په راځي دلته کښېنو چې هر یو خاص یو خبرې به شروع کړي یو ویډیو کې جوړېږي وایي ښه صحیح ده او بس کیمره مې راواخیسته کېمښوده مخ کیمره هم سټارټ کړه ولاکه دې نه خبره شوه چې څه شي باره کې ویډیو جوړوي بس په دغه ټیم کې یو څو سره ټول کړه هغه شیطان زما ویډیو جوړه کړه اصلا خبرې سره هغه هغه 4 منټه ویډیو کې جوړه کړه خلکو ښه خوښه هم کړه بالکل او یو ناڅاپي خبره ده که نه لکه شاعر ته چې الهام راشي شعر ولیکي که نه تاسو هم په دې برخه کې موږ به ووایو چې تر اوسه هم بیخي ښه روان یې بریالي یې او ځکه چې کمرامین هم خپله ایډیټ برخه کې هم خپله کار کوئ د دې ترڅنګ موضوع هم خپله انتخابوئ بس هیله دا ده چې مخکې هم همداسې ولاړ شئ او دغه بهیر هم همداسې جاري وساتئ مننه موږ خپل کوشش کوو لګیا یو د خپل پښتنو لپاره شباب صاحب راته ووایئ چې تاسو یوټیوب چینل هم لرئ په د دې ترڅنګ په ټیک ټاک ما مخکې یادونه وکړه په دې باندې هم ډېر فعال یې د سوشل میډیا هره برخه مو ژوندۍ ساتلې ده په یوټیوب فیسبوک ټیک ټاک کې چې ستاسو له اجازې پرته څوک ویډیو خپره کړي ستاسو عکس العمل څه وي خفه یا خوشحالېږئ عکس العمل خو زره کمه یو دغسې که نه چې لکه زه په یوټیوب کې ویډیو خپره کړم ما لا په فیسبوک کې خپره کړې نه زه یم خیر یو ورځ یا یو څو ساعته وروسته وي زه خپره کړم هغه ځینې کسان داسې چې ما څنګه زه په یوټیوب کې خپره کړم هغه ډاونلوډ کړي بغیر له اجازته په خپل فیسبوک باندې دا یې شیر کړي اپلوډ کړي هغلته بیا لږ خفه شم چې خبر خو وکړه زه چې طرف په فیسبوک باندې شیر کړم بیا شیر کوه او ما خو اوسه پورې لا فیسبوک ته نه ده اپلوډ کړې ما د یوټیوب ته اپلوډ کړه هغه بس او نور چې بیا کله ما فیسبوک ته اپلوډ کړي بیا چې څوک اپلوډ کړي مطلب په خفه کېږم نو دویم خیر ده زه به خپل پیج کامیاب شي او څنګه ځان سره دې مخکې وویلې چې زه ځان سره ووایم چې صبر وکړه که نه نو ځان سره دې کله ویلي دي چې خپله ویډیو دې لیدلې ده او ویلي دي چې صبر وکړه که نه چې زه خو دی په یوټیوب باندې نشر کړم داسې مې کړي هغه یو ویډیو ما هغه ته اپلوډ کړه فیسبوک ته ما زه او یوټیوب ته وبخئ یوټیوب ته مې ویډیو اپلوډ کړم ما وویل زه به سبا ته هغه ته فیسبوک ته واخیستم لږ کسان دي په دې یوټیوب کې وګوري لکه یوټیوب نه ځکه چې لکه څه د ژوند ضرورتونه یې که نه مطلب دا یوټیوب خو لږ داسې څه پیسې ورکوي پیسې دا خاطر هم نه چې دا پیسې راواخلم جب کې کېږدم ویې خورم خوراک لپاره نه دې خاطر چې لکه کیمرې سیسټمونه زه نوره ما اراده ده که نه زه وایم چې په دې یوټیوب ما ته څومره پیسې راځي زه به هغه په دې کیمرو قانونه مصرفوم مطلب مایکونه څه غلطه اواز صحیح صفا ورځي لکه د ویډیو کوالټي به صفا کړم لکه سم ایچ ډي کې به جوړم درې به لږ نورې واخلم په دې خاطر باندې هغه ما یو ویډیو کړی وه چې یوټیوب ته مې څنګه یو 15 منټه وروسته چې فیسبوک ته لاړم ویډیو بل چا په پیج ښه مشهور پیج هغې کې خیزولې و ډېر لایکونه ورشی پرې راغلي ما ورته وویل لږ صبر خو وکړې د خدای انسانداره لږ صبر یې کړی بالکل سړی یو ډول ناهیلی شي که نه چې خواري سړی وکړي او هغه مفتو کې راواخلي او دلته یې واچوي شباب صاحب د خپرونې نیمه برخه مو پوره ده ستاسو په خوښه باندې به سندره اورو وروسته ډېرې پوښتنې پاتې دي بیا به نو وروسته مخکې هم ځو او نیم ساعت خپرونه به پاتې وي له اورېدونکو سره مهرباني ستاسو په خوښه باندې به د چا سندره واورو ما پخوا سندره اورې جاوید امیرخیل صاحب سندره نشر کومه سندره یادولی شئ چې هغه سندره درته نشر کړو هغه سندره چې نشر کړي نفرت دې ورک شي مینه ناک هغه سندره به ډېره ښایي عبید صاحب وایي تخنیک برخه کې راسره دی ویلې کله لږې راته زمزمه کې ډېره به ښه شي زمزمه خو نه کوم کولی که نه د هر چا خپل نفرت ښه صحیح ده نو دغه د جاوید امیرخیل په غږ کې به دغه سندره واورو درنو دوستانو بیرته بیا هم راګرځو راسره پاتې شئ
بیا هم بخیر راشئ. د جاوید امیرخیل په غږ کې سندره مو واورېده د شباب صاحب په خوښه. تاسو چنار راډیو ته غوږ یئ او د ټیک ټاک خپرونه اورئ. هغو اورېدونکو ته بیا هم اختر مبارک چې همدا چې والا چنار راډیو سره یو ځای شوي خپرونه را سره په 9.8 FM څپو تر څنګ په فیسبوک پاڼه هم لایف اورېدلی شئ. هیله ده چې تر پایه به را سره ملتیا وکړئ. شباب صاحب بیرته به راوګرځو دغه کمې پوښتنې چې پاتې دي نو دې ته به م راته ځوابونه ووایي او مخکې به ځو له تاسو به نورې جالبې خبرې اورو. ښه شباب صاحب مخکې د یادونه وکړي چې دغه د یوټیوب برخې ته که پیسې راته راشي او زه غواړم چې دغه بیا په کمرو باندې هغو شیانو باندې چې د ویډیو په برخه کې در سره پکاریږي په هغې کې مصرف کې اوس درته څنګه دي د یوټیوب چینل له لورې پیسې راغلي یا نه؟ پیسې راغلي دي درته یوټیوب له طرفه راځي داسې لږ راځي. ښه نو مخکې دې د موضوع په اړه وویلې بعضې داسې موضوعات راخلئ تاسو خپرونه کې چې هغه موږ ستاسو په ژوند کې ورسره مخامخ کیږو، مثلا غیبت کول دي یا دې ته ورته لکه یوه ویډیو دی اول کې جوړه کړې وه شیطاني کول دي. دغه که راواخلئ څوک درنه خفه کیږي نه په دې برخه کې هغه کسان چې دغه مشکلات لري چا درته ویلي تر اوسه چې په دې برخه باندې ویډیو مه جوړوه؟ هو جوړ شوي دي هغه مخامخ ما ته داسې نشي ویلی چې دا کار دی دا ویډیو د غلطه جوړه کړې ده او داسې خو نشته چې مطلب خو بیا دی په خپله ځان لکه اوس ما د غیبت ویډیو جوړه کړې ده او دی خو بیا ما ته مخامخ داسې نشي ویلی چې غیبت ویډیو د خان جوړه کړې بیا خو د ځان ښکاره کړي چې زه غیبتي یم. هغه داسې چې شاشه بیا په یو مجلس کې ناست دي چې کیسه به یا زموږ پلار ته یا زموږ تره ته ولا دا ویډیوګان جوړوي دا خو کار نه ده دا داسې هغه خپل ځان کې پېژني. ما ویډیوګانو خلاف هغه کسان دي هغه کسان دي لکه چا چې دا کار کوي مطلب غیبت دي شیطانت دي څوک د بلخوا نه ویډیو. بلکل موږ تاسو باید هڅه داسې وکړو چې هغه موضوعات لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په ویډیو کې راواخلي یا د بلې لارې څخه خلکو ته ورسوو چې هغې کې یو ښه کیسه یو ښه پیغام پکې وي وکولی شو چې په راتلونکي کې زموږ دغه ټولنه چې له بدبختیو سره مخامخ ده دغه بدبختیو څخه وژغورو او تر څو موږ به د یو بل پرمختګ نشو زغملی یا د دې تر څنګ تر څو به د بل چا غیبت کوو. هیله دا ده چې موږ په مثبتو لارو باندې تل فکر وکړو هڅه وکړو چې هغه مثبت اړخونه یې وګورو او مخکې ولاړ شو. هو د ما کوشش هم دغه ده ما کوشش هم دا چې خلک د غیبت نه لاس واخلي د بدنیتي ما اکثر جال ویډیوګانې په دې بدنیتۍ او د غیبت په اړه ما ته څو کسانو وویل کمنټو کې لیکلي چې ما د موږ خلک دغه کار شته د ما مطلب هغه ده که ما ویډیو مثلا خبر دا وکړم ما ویډیو په میلیونو کسان ګوري چې ما یوه ویډیو د 2 میلیونو کسانو په طریق د 2 میلیونو کسانو چې دي کې یو 10 کسان دي کامل لارې ته راوړل د لپاره ډېره غټه خوشحالۍ خبره ده. او مخکې دې شباب صاحب یادونه وکړه چې دغه خلک په مجلس کې ناست یا مثلا پلار سره دې مخامخ کېږي ورور سره دې مخامخ کېږي تر اوسه دې کورنۍ کې چا مخالفت کړی دی چې درته ویلي وي چې شفیع الله جانه دغه ویډیو مه جوړوه او دغه کار مه کوه چا درته ویلي دي د کورنۍ مخالفت دې څنګه یا د کورنۍ دغه سپورټ دې څنګه دی؟ هو مخالفت راسره شوی ده د پلار لخوا راسره مخالفت شوی ده هغه کې هغه دي ما په ویډیو باندې نه ده خفه چې دغه تا دا ویډیو جوړول دا ښه کار نه ده یا ته غلط کوې هغه دغه څو چې په دې کلي کې په دې مجلس کې انسانان دایما یادونه ورته وکړي هغه باندې بیا موږ خفه کېږي وایي چې دا وګوره سړي ما داسې خبره وکړه چې ته مجلس کې ناست یې تا راته یادېږي دغه لرې کړه دغه ما وویل دا خو هغه کسان یادوي چې دغه کار ما په ویډیو کې ته خپله ما ویډیوګانې وګوره څه غلطي دې کې ولیدله بیا زه بیخي دا ویډیو کوم او دغه پلار لخوا کوم اول کوم مخالفت و ډېر اوس ښه ښه اوس یعنې داسې هم نشته چې اجازه درته نه درکوي او داسې هم نشته چې درته ووایي چې دغه کار مه کوه که نه هغسې یې پرېښودلی یې چې بس شفیع الله جان دی چې هر څه کوي نو پلار لخوا
اول قسم اول ډېر هغه مطلب دا دی خلکو لخوا به مجلس کې ورته خبرې وشوې ستا زوی داسې ده واسې ده هغه پلار به سره راغی ما ته به ویل چې دا ځینې خلک یې ما ته په مجلس کې تا کیسه وکړي او تا خبرې وکړي لکه هغه دې ما د ویډیو مخالفت نه کړي لکه د خلکو نه به هغه بیا به ویل چې دا لرې که دا ویډیو ما جوړوه بیا ما ورته وویل چې ما په ویډیو کې کوم داسې څه خرابه خبره یا داسې کوم غلط کار نشته ما ویډیو سمې دي که څه مشکل وي غوره که څه مشکل بیا به زه دا ویډیو نه جوړوم بالکل او هغه بیا اول قسم هغه اوس انشاءالله نشته ډېره ښه ده چې اوس هم درته مخالفت نشته اجازه یې درکړې ده او موږ یوه بدبختي چې په موږ کې ده چې پرمختګ نشو کولی هغه مشکلات مو دا دي چې موږ یو بل زغملی نشو مثلا که یو څوک پرمختګ کوي هغه موږ له بېلابېلو لارو څخه راګیروو رانیسي مثلا اوس تاسو ښه روان یئ هغه د ویډیوګانې جوړوئ دا داسې نه ده چې یوازې تاسو د ځان د شهرت په خاطر باندې دغه ویډیو کوئ موږ تاسو ګورو چې یو ژورنالیست راډیو له لارې یو چاته ښه پیغام ورکولی شي استاد شاګردانو ته هلته یو ښه پیغام ورکولی شي د دې تر څنګ د یوې کیسې له لارې موږ کولی شو چې خلکو ته یو ښه پیغام ورسوو لکه مخکې چې تاسو یادونه وکړه چې د غیبت په باره کې دی یا یو ویډیو ما لیدلې ده ډېره جالبه ده هغه به اورېدونکو سره هم بیا وغږوو شریکه به یې کړو چې بعضې خلک دي په دې مجلس کې کسان ناست دي په لوړ غږ باندې په موبایل کې خبرې کوي ګوره دا د ټول د اصلاحاتو په خاطر باندې دي نو خدای دې وکړي چې ما به داسې کومو ویډیو نه یي به یو دوه درې په 450 ویډیوګانې کې ما یو دوه یا درې داسې ویډیوګانې چې په هغه کې څه میسج یا هغه نه وي هغه مې د خندا په خاطر کړي نورې چې څومره د ما ویډیوګانې دي چې په کومه ویډیو کې د ما کوم میسج نه کوم پیغام وي زه هغه جوړوم هغه زه اپلوډ کوم بالکل ما مقصد هم دغه ده چې د ټولنې کې لږ مطلب مثبت پیغام ورکړم بس ډیره مننه بریا دې نصیب شه شباب صاحب مخکې ته یادونه وکړه چې د خپلې خوښې وړ ویډیو دې راته مشخصه کړه هغه ویډیو چې ډیره خلکو لیدلې ده ډیره یې خوښه کړې ده هغه کومه ویډیو ده هغه ویډیو تاسو ته ما مخکې یادونه هم وکړه چې هغه ویډیو خلکو ډېره زیاته کتلې او خوښه کړې ده د پاچا د لور کیسې والا هغه په ما په ویډیوګانو کې په لومړی سر کې هغه ټول نه زیات کتونکي او لیدونکي یو ویډیو ده دغه د موبایل په اړه دی یو غریب سړی موبایل کې خبرې کوي بیا یو پوه هلک موبایل کې خبرې کوي که نه یو داسې ما ویډیو لیدلې ده نو که خوښه دې وي هغه ویډیو به هم دلته اورېدونکو ته وغږوو سمه ده ولې نه هلو هلو قرار غږېږه ابا سعودي کې د خو لرې ده هلو اورې جوړې په خیر یې ښه جوړې کراري ده غونچه ګله څنګه چله جوړې د روان یم 5 منټه کې دا د موټر کې ناست یم ښه بس موټر کې ناست یم دا راغلم بس دا د رش کې ایسار یم که نه رش کې بس دا د دا راغلم دلې د مارکیټ نه ده د مارکیټ نه رګ را دې خوا ته یم بس دا راغلم ولا اوس مارکیټ ته راورسېدم داسې رش ته کې که نه رش کې ایسار یم بس دا دی 3 منټو کې در رسېږم 3 منټو کې دا راغلم د رسېدو یم ما ته ښکارې لاړې زه خو دا د اوسه در رسېدمه که نه یو لاسو مې هلو ها نورې به څه غورې وکړې غونچه ګل خې بېکاره سړی د لرې که سړی ما بندوه اوس خو ته ټول یوه ګنټه کېږي ټلیفون مې در کړی دی اوس بندی ګپ ولګوه سړی هسې زه خلاص یمه ښه وله بس ناست یمه پوه شو ښه سور کې یمه شیر زمان بېکاره سړی د سړی ما بنده اوس خو یوه ګنټه هم نه کېږي چې غږېږي سړی ته بېستې بندی اصل 5 ګنټې خو سړی خبرې وکړي چې شکار دی د سړی سټې لرې دی چلي ته څوک یې ټلیفون خو تا کړی ته څوک یې زه به یو څوک یم ته څوک یې یا لکه مازغه به مې نه خرابه درته وایم ته څوک یې تا ټلیفون کړی که ما کړی ولا حول ولا قوه
څوک یې ریشوه مې ما جای درته خیر درپسې درځمه جای درته خیر څوک یې ته څوک یې درته وایم تا ټلیفون کړ درغلم درپسې جای درته خیر نو دغه بیخي جالبه ویډیو وه را به شو د شخصي ژوند په اړه به لږ یو څو پوښتنې راواخلو دا چې اختر دی تاسو به هم مصروف وئ نو لومړی پوښتنه مو دا ده چې بغیر له ویډیوګانو څخه نور څه کاروبار کوئ او کله چې ویډیو نه جوړوئ همداسې نور څه کارونه کوئ په ژوند کې د ویډیو نه جوړو نو خو زمونږ دا د وچې میوې کار روزګار کوو مطلب د بادام او دغه شیان له افغانستان نه راوړو هلته کوزې پښتونخوا ته دلته یې پلورو دوکاندارانو باندې ښه هغه ماشومان ځکه تکړه دي چې بادام ورباندې خوري که نه هو داسې خو نه کېږي څه خرچې خورونه کې بې خرچې نه خو هېڅ شي هم نه کېږي چې مصرف ورباندې ونه کړي همداسې خو هېڅ شي هم مخته نه ځي که نه دا تاسو به هم په ځان باندې مصرف کوئ که نه چې یوه ویډیو جوړوئ ستومانه شئ او راشئ او په دې دوکان کې بیا بادام وخورئ پلارجان خو درته څه نه وایي نه هغسې نه وایي مطلب تا فکر کړی چې دوکان دی مطلب زموږ دوکان نه ده موږ بیا د دوکانو والا ته ورکوو موږ سره څه داسې په غټ هغه باندې نو موږ به هم درته انتظار وو چې شباب صاحب به موږ ته چې راولېږي یو 2 بجې بادام راته راولېږه دا خو بېخي لږ دی لږ ډېر ولګوم بس صحیح دی یو غټ موټر راډک که ښه او دلته به ستا په نوم باندې موږ خلکو ته ویش کړو صحیح ده بیا خو صحیح ده بیا صحیح ده یو کس د یو موږ ملګری و دغه خبره ډیره کیږي که نه چې اختر ته کالي راته وکړه ویلې دوکان ته ورشه دغه نوم زما ورته واخله پیسې خپلې ورکړه که نه ویلې جامې به درکړي دغه ستاره که د غلطه کوم ښه دوکان ته ورشه بس ما نوم ورته واخله خود ډېر بادام که راخله داسې نه وي چې در باندې قرض وي داسې راته ووایي چې بادام خو په خپل ځای باندې پرېږده هغه د شباب صاحب قرض هم راکړه شباب صاحب زده کړو په اړه وغږېږئ چې څومره زده کړې مو کړي دي فلحال زده کړې کوئ که نه بدبختانه ما خو زده کړې کمې کړي دي داسې لوړې زده کړې نه لرم کورنۍ اقتصادي ستونزو له وجې پلار سره کار روزګار کې بس مصروف شوم زده کړې نه پاتې شوې چې کړي دي هغه دې تر څوم ټولګي کړي دي که بیخي دې کړي نه دي نه اتم ټولګي پورې خو مې کړي دي دا هم ډېرې دي هڅه وکړئ چې دغه مشکلات حل شي زموږ ستاسو په ټولنه کې دغه مشکلات شته دي زیاتره کسانو چې زده کړې پاتې دي هغه د مشکلاتو له وجې چې کورنۍ مشکلات ولري نو دغه مشکلات مو تر اوسه چې حل شوي وي هڅه وکړئ چې اوس بیرته بیا هم زده کړې پیل کړئ کوشش وکوم ان شاء الله اما خپل د زده کړو په باره کې ډېر میسیجونه خلکو ته ورکړي دي ډېر ویډیو مې جوړ کړي دي بالکل زده کړې باید شباب صاحب واده مو کړی دا خو نه درته وایم ښه نه چې ما ته پوښتنه بې ځوابه پاتې شي بیا خوند نه کوي که نه نه دا پوښتنه همدغه ځای پرېږدو کې تېرېږو اتي چې ستا خوښه ده بس ترې تېر بسو نو شباب صاحب څو ورونه یې ورونه خو یو 15 ورونه یې له تا نه مشران یا ستا نه کشران په کوچانۍ زمه کې به درته ووایم چې یاره سپین را باندې وایه که نه ما پلار 2 ودونه کړي دي او ټوټال چې دا 4 مې نسخه ورونه دي 15 مې خپل ورونه دي او نسخه ورونه مې چې دي هغه له ما مشران دي او دا کوم چې خپل ورونه یو دا ټول له ما کشران دي شباب صاحب د کډوالۍ ژوند مو څنګه تېرېږي هلته ستاسو ژوند څنګه دی غواړئ چې بیرته افغانستان ته راشئ یا هلته ستاسو دغه د کډوالۍ ژوند په اړه لږ راته وغږېږئ
ژوند خو الحمدلله ډېر ښه تېرېږي، خوشحالۍ کې تېرېږي. زه خو به تللو خبر دی وکړه، تلل خو به اخر هم زه هر کله یي تلل کوم په مخکې شته، خو ژوند هم الحمدلله ښه تېرېږي خوشحالۍ سره. ښه، د ژوند یوه جالبه خاطره راته ووایئ چې تاسو د ویډیو په جریان کې هلته خو به ډېر خاطرو سره مخامخ کېږي او ماشومان دغه موږ ګورو چې ډېر شوخ دي، وخت ناوخت دي په عذابوي. یو جالبه خاطره راته ووایئ. جالب دي اوس دغه وخت کې نه ده ووتې سکول ورته ووایم. یوه یې راته ووایه چې تاسو باندې تېره شوي وي. هغه ده یو خاطره کومه په یو دوکان کې زه ولاړ وم، د ویډیوګانو په باره کې یو ملګري سره خبرې کولې. دا خبر راته سپین سورې وویل دا پلانکی هم ښې ویډیو جوړوي، دا هم ښه جوړوي. دې کې یو هلک ولاړ و، دا ویډیوګانې جوړوي دغه خلک. یو هلک ده شفیع شباب نومېږي، په کندهار کې ده، ډېر پوخ ملګری ده. هغه د دومره زبردستې ویډیوګانې جوړوي، دومره ښې ویډیوګانې جوړوي. زه سره څنګ ته ولاړم که نه، ما ورته وویل هغه ډېر تکړه هلک ده. تا به ورته ویلې چې ووله زه یم پېژنم، داسې راته ښکاري لکه ځان مې چې وي. هغه ته زه ډېر عجیبه غوندې شوم، داسې عجیبه. بیا دې ورته ځان وښودو یا نه همداسې ترې راغلی؟ ولا دا ورته هغه نه، بس دغه لګیا وه، هلک هم داسې هغه غوندې په تاریک روان څه سودا یې په لاس کې وه، ښایي دغه خبره یې وکړه او بس ما هم دغه ورته وویل ما هو هغه خو ډېر ښه هلک ده. او که نه، هغه بعضې وخت کې وایي که نه چې د دروغو مزل لنډ وي، نو تا هم دغه دروغ پسې رښتیا کړي نه دي؟ نو هو ما ورته ویل پرېږده چې دغه خاطر ما ورته هم نه ویل که نه، هغه ولې ما ملګری ده او ما پېژندم نه، او په هغه کې د په کندهار کې ده. جالبه وه بیخي. او که نه ژوند دی نو کله کله داسې کېږي. شباب صاحب راته ووایئ چې ستاسو هغه هلته په کوزه پښتونخوا پېښور کې د اخترونه د کډوالۍ اخترونه څنګه تېرېږي؟ هغه د میدان وردګو د خپل د کلي اخترونو مینه هلته ماتولی شي په کډوالۍ ژوند کې؟ تاسو ته ما مخکې یادونه وکړه چې مونږ کوچیان یو که نه، لکه مطلب مونږ کوچیانو په هر ولایت کې په هر ځای کې ژوند تېر کړی ده، وخت تېر کړی ده، په لوګر ځایونو کې وخت تېر کړی. لکه دلته مونږ سره خپلوان ډېر زیات دي، ډېر کورونه تقریبا 100-150 کوره خو به یو، او بس هغه په خپل کوشانۍ هغه ډول خپل رواج و هغه نه ده ورکړی، هغه کوو او ډېره ښه ده. بس چې هغه مینه مو هلته ماتېږي هم ډېره ښه ده. وروستی ستاسو پیغام اورو شباب صاحب ټولو هېوادوالو ته، هغه څوک دي چې د چنار له راډیو څخه په څپو او د دې تر څنګ په انټرنیټ او په فیسبوک باندې اوري، هغوی ته به ستاسو ویل څه وي؟ پیغام خو ما ورته ډېر پیغامونه ورکړي دي، اوس هم ورته پیغام ورکوم. لکه مخکې مې یادونه وکړه چې یو باید چې یو انسان خپل کار سره کار ولري، ښه تعلیم وکړي، ښه مینه محبت سره ژوند وکړي. لکه د بدبختانه په ځینو ټولنو کې د بد اخلاقي هغه ډېرې دي نه، سخت بد راځي. باید د اخلاق سره سم په مینه محبت کې ژوند سره وکړو. ډېره زیاته مننه شباب صاحب، کور دې ودان چې په دې اختر کې او په دې مصروف وخت کې دې زموږ اورېدونکو ته وخت ځانګړی کړو او تا ته به ښه وختونه وغواړو. بیا دې اختر مبارک شه، اختر دې بختور شه. کور ودان چې په خپرونه کې دې راسره برخه واخیسته. مننه، تاسو مننه، ټولو اورېدونکو نه مننه. خیر اوسئ. ښه وختونه کور ودان. সুরমা লাগা রে আতর লাগা রে আকাশে খুশির চাঁদ উঠেছে। شفیع الله شباب را سره وو. عابد صاحب یو ویډیو به دلته اوریدونکو ته وغږوو او په دې سره مو د ټیک ټاک خپرونه هم پای ته رسیږي. دغه ویډیو تاسو را سره واورئ، بیرته بیا هم راګرځو. سلامونه دوستانو، موږ د شفیع شباب یوټیوب چینل نه تاسو ته پروګرام شروع کړی ده. موږ به دې ځوانانو نه د ارزانیو د قیمتۍ په باره کې په اړه خبرې وکړو.
ګرانې ورځانې خو داسې خبرې دي چې پخوا وختو کې به موږ 2 روپۍ کور نه راواخیستلې لاړو به بازار ته 4 کیلو به م غوښه راوړله 6 کیلو به م بانجان راوړل او د 15 کیلو به م کلچې راوړلې او میلمنو ته به مټایي راوړل 2 روپیو کې به م 1 روپۍ او 18 به م بېرته کور ته ووړل او اوس خو دا قیمتۍ دي یو بانجان یو دانه بانجای په 950 روپۍ باندې کیلو ده او یو پپړ په 1500 روپۍ باندې ده دا اوس ښه شمه یو پپړ په 400 روپۍ باندې ده یو پپړ په 3,500 روپۍ باندې یو پپړ په بازار کې ورکوي نه یو پپړ نه سیده په 100 روپۍ باندې یو پپړ دا څنګه قیمتیانې دي نه نه خو مې نور ولاکې دا قیمتي نه دي مونږ ته د پخوانی وخت بېرته راسي پخوانی وخت یې مونږ ته سلامونه دوستانو مونږ راغلي کوچي ماما ته دې نه به یو څه پوښتنې کوم کوچی ماما څنګه ښې جوړي ولا ښه خدای فضل ده کوچی ماما یو مرکه به ورسره وکړم څه شي مرکه راسره کوي څه بدي دي چې ما مرکې کوي نه دغسې د ټلویزیون خپرونه کو ټولې دنیا ته دې خیر نه دغه ټول خلک یې ښه ته ښکارېږي خادمه خو یو وراره په مسافرۍ کې ده زونډۍ ګل هغه ته خو یو مصراغه کومه ډېر په ما ګران ده وایي مسافرۍ سخته خواري دی سخته یې ما کې دی ما زونډۍ ګل مسافر دی واو ډېر ښایسته ډېر ښایسته ده مبارک عید مبارک نو د ټیک ټاک خبرونه مو هم وخت چې ګورو نور نشو پات کېدلی له شباب صاحب څخه بیا هم ډېره زیاته مننه دوستانو دا وه د ټیک ټاک خبرونه چې راسره واورېده هیله ده چې ستاسو به د خوښې وړ ګرځېدلي وي هغه پوښتنې چې ترسره وي هغه به درته یو څه حده ځواب شوي وي تر بیا چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږو تر هغې درڅخه زه کمال په تخنیک برخه کې فاروق عابد له تاسو اجازه اخلو هر چیرې چې یاست موږ ته دعاګانې کوئ ښاد آباد اوسئ टिक टॉक टिक टॉक ukna ciebie tik tok یو ساته ساتیرۍ بندار او کرکټرونه टिक टॉक سلام علیکم حکیم صاحب وعلیکم سلام حکیم صاحب زه خو لږ مریض یم د خولې ذایقه مې خرابه ده بیخي د چیش په خوند باندې نه پوهېږم بس چې چیش خورم هېڅ پته یې نه لګېږي د علاج به در سره وي دا خو وړه خبره ده جنګ ته شا کړه 22 نمبر بوتل دوايي راواخله 19 خلوص بجو روغ سي دا خو پټرول دی نه یو خله باندې صحیح زاو باسه 300 टिक टॉक په پاکستان کې میشت افغان ځوان کمیډیان شفیع الله شباب را سره مېلمه دی چې شي واده ورته ونه کړی ونه بیا د لاس زوی وځي ولکه د یوې خمرې م کې هېڅ کار ولکه تو کې واده ورته ونه کړي دا بیا خرابېږي टिक टॉक ټیک ټاک خبرونه په اختر کې له کمال الدین کمال سره د چنار جایزه چنار جایزه په دې خبرونه کې د چنار رادیو مینوال بریالي کیږي د چنار رادیو د خبرونو رښتینی مینوال به په دې خبرونه کې ځوابونه وایي او جایزې به ترلاسه کوي د خبرونو مهالویشونو کارکونکو او د چنار رادیو نورو اړوندو پوښتنو ته ځواب ووایي او جایزې ترلاسه کړئ تاسو هم د چنار رادیو مینوال یاست حتما به بریالي کیږئ
چنار جایزه خپرونه په لوی اختر کې د احمد پیغام په کوربتوب مه هېروئ. خپل ځان په لمبو فکری بریا